Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د C++ سیریز دی او په دې ویډیو کې موږ لا هم په انټرفیسز باندې کار کوو. نو راځو سلایډز ګورو چې وای موډز اف انټرفیسز. ملګرو دلته ما مکمل معلومات لیکلی دی. دا وایي که چېرته فار ایگزامپل پبلک کلاس واخلئ، مثلا دا موږ سره کلاس A دی او د هغې چایلډ کلاس که چېرته پبلک وي، که چېرته پروټیکټډ وي، که چېرته پرایویټ وي، نو څه به کېږي، کومه ډیټا موږ اکسس کوو، کومه ډیټا موږ نشو اکسس کولی. دا ډیټیلز ما مکمل لیکلی دی. کلیر ده. نو زه راځم C++ ته ډیف ته او هلته پریکټیکل په دې باندې کار کوم. نو دا C++ دی او دلته به زه راشم څه به ورته وایم. دې کې به زه ورته واخلم چې یو کلاس دی ما سره A په نوم باندې. دې کې فار ایگزامپل ما سره پبلک ایریا ده، پبلک ایریا او په پبلک کې ما سره int x ده او x کې ما سره فار ایگزامپل 10 پروت ده. او همداسې زه راځم B کلاس اخلم. نو کلاس B دې ته به زه وایم چې دا ماته اکسټینډ کړي یا د چایلډ دی شي د څه شي د A. نو زه به راشم دلته ورته وایم چې پبلک A مې واخیسته. نو په دې حالت کې زه کولی شم چې دلته فار ایگزامپل که ما سره پبلک ایریا هم وي او دلته کې ما سره int y وي او is equal to 20 وي. نو په داسې حالت کې زه کولی شم چې دا دواړه ویریبلز د B نه ډایرکټ اکسس کړم، چې دا موږ په زړه ویډیو کې هم کار کړی دی. زه به ورته وایم چې د B obj یعنې آبجکټ جوړ کړه او obj ډاټ څه وکړه سی آوټ کړه ماته obj ډاټ څه شی ده ګورئ. دلته زه کولی شم چې فار ایگزامپل خیر زه به دا یو ځل ته x واخلم، بیا به یې زه کمپایل کړم ځکه ما دوباره کمپایل کړی نه دی. تاسو وګورئ ملګرو سی آوټ x ماته دا شو کوي په سکرین باندې راکوي. دا وګورئ په x کې ما سره 10 پراته دي. که زه دلته راشم ورته وایم چې obj ډاټ دا ګورئ ډاټ مې چې واخیسته ګوره x غواړي که y غواړي دواړه ته کولی شي دواړه اکسس کړي. فار ایگزامپل زه به اول ورته څه وایم، اول به زه ورته وایم چې دا څه وایي چې obj ډاټ y کې ماته څه مسله راکوي، ولې نه رن کېږي. سیمی کولن دلته نشته دی، زه به دا ورکړم او هغې نه پسې رن کړم. نو دا ماته د y ویلیو راکوي خو y کې 20 پروت دی. سی آوټ y object dot y run دا ګورئ 20 به ماته ویلیو راکوي. ښه ملګرو که زه غواړم دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل که زه دلته ورته وایم چې y is equal to یو میسج به مې واخلم تر څو ماته دا ښکاره شي y او همدغه به زه کاپي کړم لاندې به پیسټ کړم او دې ته به وایم چې x او دې ته به وایم چې x is equal to رن کوم. نو پرابلم دواړه ماته ویلیوز راکوي. صحیح دی. که زه انډل اخلم دلته به یو انډل هم واخلم انډل او دلته به هم واخلم ځکه وروسته ماته په کار شي رن به کوم دا. نو ډاوټ پرابلم نشته دی، دواړه ماته دا راکوي. کلیر د y او x دواړه. اوس فرض مثال که زه چېرته څه وکړم، که زه چېرته دا قیمت چې راواخلم دا زه پبلک کړم، صحیح ده، سوري پروټیکټډ کړم، پروټیکټډ کړم، صحیح ده که نه. اوس ما سره پبلک و نو اوس به دا مسله وي. مسله به څنګه وي؟ موږ تاسو په اکسس موډیفایرز کې ویلیو که چېرته مثلا د یو کلاس یو ویریبل پبلک نه وي پروټیکټ وي، بیا یې کولی شي ته نه د هغې کلاس د هغې چایلډ کلاس یې اکسس کړي، صحیح ده که نه. بل مین فنکشن یا د کلاس نه بهر چې نور بل ځای کې مثلا که فنکشن وي که بل ځای کې کلاس وي هغه یې نشي اکسس کولی تر څو پورې چې هغه کلاس د A کلاس چایلډ نشي. دلته اوس د A کلاس چایلډ موږ سره یوازې B دی نو کولی شي یوازې B اکسس کړي، دلته مین فنکشن ډایرکټلی نشي اکسس کولی، صحیح دی. نو ته اصل کې د B په تھرو باندې د B د آبجکټ په تھرو باندې مین فنکشن ډایرکټ اکسسینګ کوي د x نه. نو ځکه دا وایي ناٹ اکسسیبل. دا دلته ګورئ تاسو ملګرو دا به درته څه وایي چې ناٹ اکسسیبل به درته وایي. دا ګورئ پروټیکټډ x is protected. نو داسې ته نشي کولی دا اکسس کړي. نو په داسې حالت کې به ته څه کار کوې؟ ته داسې حالت کې به راځې دلته B ته به وایي چې ته ماته یو فنکشن یو بل ویریبل راکړه، هغه ویریبل کې ماته د A ویلیو واچوه، بیا د هغه ویریبل په واسطه باندې مین فنکشن به دا اکسس کړي. فرض مثال زه ورته راځم ورته وایم چې int او زه به ورته وایم z is equal to x. دا ګورئ ډایرکټ ما x پکې ور واچوم. x ما سره دلته نشته دی په دې کې، په دې کلاس کې ما سره x نشته، x کې بره کلاس کې دی خو دا بره کلاس د B کلاس چایلډ
چایلډ دی نو ځکه دې کې هم پروت دی دا x ما واخیسته په زی کې مې واچو اوس به زه دلته راشم ورته به وایم چې دا ماته څه که کومنټ کا او زه به اوس دا ځل ورته څه ورته وایم لاندې به راښکته شم پیسټ به کړم دا او ورته به وایم چې دا ځل z x is equal to z او بیا z is equal to د هغې ویلیو ما راواخیسته object dot z مې راواخیسته نو دا تاسو وګورئ یعنې ما د x نه ویلیو راواخیسته په z کې مې واچوله او د z نه مې راواخیسته ویلیو په څه کې واچوله په بی کلاس کې صحیح ده که نه زینه می شو کړل ویلیو نو دا په دې شکل باندې راځي لکه زه اوس دلته دې قیمت چینج کوم فار ایگزامپل 120 مارکس ته نو دې قیمت به ډیفینیټلی چینج کیږي کلیر د ملګرو دا ګوري دا به تا چینج کیږي اوس ملګرو کچیرته دا پرایویټ شي کچیرته دا پرایویټ شي پرایویټ دا اوس ما پرایویټ واخسته سو this data is not accessible now اوس ایون دا چایلډ هم نشي اکسس کولای دا صرف او صرف د دې خپل کلاس ډیټا دا او صرف به هم دا اکسس کوي کچیرته بیا هم غواړي مثلا دا ډیر یو ریکورډ دی یو ضروري ډیټا ده کچیرته هم بیا هم غواړي دا اکسس دا ګور کس دا ران کوم ملګرو دا ماته وایي چې x is private you are not allowed to access that not accessible دا ګوره x is private you are not allowed to access صحیح ده کنه دا نشي کولای چې ته دا اکسس کې ځکه دا مو سره اوس پرایویټ شو ایون مثلا په دې طریقه هم انډایرکټلی هم ته نشي اکسس کولای دا ډیټا ځکه دا ما سره پرایویټ ده اوس که ته غواړې مثلا دا ډیټا اکسس کې دا به ته د انکپسولیشن په تر باندې اکسس کوي دلته به ته یو فنکشن جوړوي د هغه فنکشن په تر باندې به اکسس کوي چې دا روان کانسپټ د موږ سره د شي په نوم باندې د انکپسولیشن په نوم باندې دا یو دا د مخکې ما پرونی ویډیو کې ما دا شی ډسکس کړی دی چې انکپسولیشن چې دی روان دی وایو نو د انهریټنس د پس انکپسولیشن دی زه به دلته صرف یو ډیمو په دې ویډیو کې به کار وکړم چې یاره انکپسولیشن څنګه کار کوي بیا وروسته به موږ تاسو په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو دلته بیا مثلا دا ډیټا به ته څنګه اکسس کوي دا ډیټا به ته ورته وایي چې فار ایگزامپل int get څوکه get که ماته x نو get که x او دلته کې ماته مثلا دا واخله خو دا فنکشن چې دی دا فنکشن ماته پبلیک کا صحیح دی خیر که اوس دا شته مسئله مشکلې دا صرف وګورئ زه څنګه کار کوم بیا به وروسته دا موږ تاسو په دې باندې مکمل خبره کوو صحیح دی نو دلته ما ورته ویلې return x مې ورته ویلې صحیح دی دا فنکشن ته وایي getter فنکشن دی دا وروسته روان دی وایو اوس به څنګه ته اکسس کوئ دیس د به راشي ته به ورته وایي چې x is equal to not x is equal to get x اوس ګورئ دا فنکشن ماته کال کا اوس به زه دلته راشم ورته وایم چې ماته زی شو کا دا تاسو وګورئ ملګرو زه دا رن کوم نو اوس یې ماته ګوره دا اکسس که څه شی دی ایزي یعنې د x قیمت یې ماته اکسس که صحیح دی دا قیمت یې ماته اکسس که فار ایگزامپل دا وګوره ملګرو 120 که زه دې چینجز کو راوړم دې کې فار ایگزامپل 130 راولم نو دې ته وایي انکپسولیشن کانسپټ په دې باندې به ډیټیل سره بیا وروسته خبره کوو صحیح دی دوباره مې رن کړه دا تاسو وګورئ ملګرو x is equal to z او z is equal to 130 نو دلته بیا ته کولی شئ چې فار ایگزامپل is equal to x is equal to z is equal to encapsulation method هم ورته ویلی شي encapsulation method په نوم باندې method okay is equal to دا بران کوم دا اوس وګورئ ملګرو دلته کولی شئ ډایرکټ انډایرکټلی تا هغه ډیټا اکسس کړله ایون دوه سټیپه ته یې دې لپاره واخیسته ځکه دغه ډیټا تاسو پرایویټ شوله نو ملګرو خبره دا ده زما خبرې مطلب دا دی که چېرته ډیټا پبلیک وي او دلته د کلاس د هم پبلیک و نو ته ډایرکټلی کولی شي هغه ډیټا اکسس کړي که چېرته دا د پروټیکټډ وي نو ته به انډایرکټ د هغې د چایلډ کلاس نه ډیټا اکسس کوي صحیح دی چایلډ ډیټا اکسس کولی شي خو که چېرته پرایویټ و نو بیا ته هغه ډیټا هیڅ نشي کولی اکسس کولی شي بغیر د دې نه چې ته هغې کې انکپسولیشن میتھډ یا انکپسولیشن تکنیک اجرا کړې سمه ده ملګرو دا ما سره شی دا ما سره د هغې د پرایویټ پروټیکټډ او پبلیک اکسس موډیفایرز په مین کلاس کې او هغې نه پس که چېرته موږ سره څه شی وي که چېرته موږ سره ډیرایو کلاس یا چایلډ کلاس پبلیک وي اوس ملګرو که تاسو سلایډس کې وګورئ سلایډس کې ویل دي چې بل کلاس د ما سره پروټیکټډ او پرایویټ دا ګورئ دا مسلې راغلی دا اوس شی دی ملګرو په دې باره کې زه ته کار کوم سمه ده نو راځم زه به دا کوډ ډیلیټ کړم او سر نه فرش یو نیو کلاس واخلم تر څو پرې تاسو په دې کې کنفیوز نشئ که دا کوډ فار ایگزامپل تاسو کاپي کوئ نو تاسو کولی شئ چې مثلا دغه کوډ ډایرکټلی پریکټس وکړئ ملګرو دا یوازې په ویډیو باندې نه کېږي سمه ده نو راځو شي باندې کار کوو راځو په ډیرایو کلاس ډیفرنٹ اکسس موډیفایر باندې صحیح دی نو دا ما سره سمپل شو نو زه به راشم دلته به څه ورته وایم دلته به زه بیا یو کلاس واخلم کلاس زه به ورته وایم چې ای ما سره دا یو کلاس دی او همدغسې مثلا زه راځم دلته کې ورته وایم چې پبلیک
variable دی ما سره int زه به ورته وایم چې int څه وکړم ته int x مې واخیسته is equal to 10 صحیح ده که نه او یو ما سره protected دی protected دی او هغې کې ما سره int y صحیح ده که نه یا ډبل x یعنې y به ورته واخلم صحیح ده که نه کې به زه 20 واخلم او همدغسې به زه راشم ورته وایم چې بل ما سره private دی private او دلته به زه راشم ورته وایم چې int z دا z چې دی دا ما سره اوس private دی دې کې ما 90 اخیستی دی نو ملګرو یو ما سره public دی protected دی private دی نو دا ډیټا د دې کلاس خپله ده چې هیڅوک اکسس کولی نه شي بغیر د انکپسولیشن لارې نه او دا موږ سره protected دی چې یوازې child class اکسس کولی شي او دا ما سره public دی چې دا child class بهر main function directly دا کولی شي اکسس کړي صحیح دی خو داسې نه کېږي چې ته ورته وایې چې x ما ته سی آوټ کا x داسې نه کېږي چې ته ورته وایې سی آوټ کا x ځکه x خو دا مین کلاس نه پېژني که نه ته به یې د کلاس آبجیکټ جوړوې بیا به پیژني د آبجیکټ له لارې نه به ته بیا دا اکسس کوې سمه ده ملګرو دا ډایرکټ نه کېږي دې مطلب دا نه دی چې ما پبلیک کړو نو ته ډایرکټ بیا دا اکسس کړه نه ایون ته مثلا ته اټلیسټ ته باید د دې څه جوړ کړې آبجیکټ جوړ کړې اوس راځم یو کلاس اخلم ګورئ ملګرو زه یو کلاس اخلم زه ورته وایم چې کلاس که ماته B او دا مثلا ماته extend دې مطلب extend دی په جاوا کې موږ extends لیکو صحیح دی که نه extends لیکو خو په C++ کې موږ ډبل ډاټ لیکو هغې نه پس ما واخیسته public صحیح دی که نه هغې نه پس ما واخیسته public څه شی مې واخیسته A یعنې مطلب څه دی دې مطلب دا دی چې دې کې چې څومره ډیټا ده هغه اوس په دې کې هم پرته ده بغیر د پرایویټ نه یعنې دا دواړه ما سره پرته دي نو په داسې حالت کې به زه تاسو ته دلته یو نوټ ولیکم نوټ به ولیکم چې public صحیح ده که نه public of parent یا بیس کلاس دې ته بیس کلاس هم ویلی شي زه به دلته عنوان ورسره ولیکم یا به دلته ولیکم چې دې ته بیس کاما parent ورته ویلی شي صحیح دی که نه یا سوپر هم ورته ویلی شي دا درې نومونه ورته استعمالیږي صحیح دی سوپر کلاس نو دا اوس موږ سره بیس کلاس پارنټ کلاس سوپر کلاس دې ته چې وایي دې کلاس ته بي کلاس ما سره چایلډ دی صحیح دی که نه اول خو مثلا ډیرایو دی ډیرایوډ بل ما سره چې دی د دې پارنټ ما چایلډ دی صحیح ده که نه نو پارنټ ډیرایوډ او چایلډ کلاس هم دې ته ویلی شي صحیح ده که نه یا دریم نوم هم د سب کلاس ورته وایي سب کلاس د درې نومه د دې دي او درې نومه د کلاس هم دي صحیح دی نو اوس خبرې مطلب چې دی public member of base class public member of base class is equal to public here څه مطلب یعنی دلته په دې چایلډ کلاس کې ما سره پبلیک دی صحیح دی دویم نوټ چې دی چې protected member of base is equal to protected هغه هم تاسو سره protected چې کلیر ده او څه شی دی private of base class private member بزولیکا member of base class base is equal to not accessible accessible صحیح ده که نه هغه access کولی نه شي یعنی دې راغستی نه شي without encapsulation okay rather than زه ورته وایم چې rather than encapsulation for example encapsulation خیر دا زموږ وروسته خبر ده اوس به زه صرف ورته وایم چې نه not accessible دی access کولی نه شي صحیح دی encapsulation بیا وروسته بیل ټاپک دی نو اوس ملګرو که زه ورته وایم چې ته ماته څه وکړه زه د بي کلاس آبجیکټ جوړوم ګورې ښه ما بلکل دې کې ما بلکل هغه نه دی اخیستی بي کې ما بلکل کوم ویریبل نه دی اخیستی که تاسو یې غواړئ فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې بي کې هم پبلیک یو ویریبل ده او فی الحال یې نه غواړم وروسته بیا دوباره غواړم صحیح دی نو زه راځم دلته به د بي کلاس آبجیکټ جوړ کړم نو زه به ورته وایم چې بي obj is صحیح ده که نه دا مې واخیسته اوس د بي له لارې نه زه راځم زه ورته وایم چې سی آوټ کا څه شی وکړه x چېرته پروت دی ما سره په بیس کلاس کې پروت دی نو زه به ورته وایم چې سی آوټ کا x دلته مې x واخیسته او انډل مې که صحیح دی دا یو میسج کاپي پیسټ او زه به دلته راشم ورته وایم چې سی آوټ کا y او دلته به راشم زه به ورته وایم چې وای نو ګورو ملګرو چې دا اکسس کېږي که نه اکسس کېږي تاسو به اوس ما ته د دې جواب راکوئ چې دې کې به مثلا څه پرابلم به وي زه به دا کاپي کوم پیسټ صحیح ده که نه زه به یو منټ دپاره سټاپ کړم صحیح ده که نه یعنې ایکس زی او دلته مې واخیسته چې زی نو اوس دا رن کوم ګورئ مسله دلته اول وایي چې دا دلته دې ځای کې مسلې دي کوم ځای کې مسلې دي دا رن کوم ګورم دلته دا وایي چې x was not declared in this scope
y was not declared in this scope z was not declared in this scope نو ماته وایي چې دې کې څه مسلې دي ملګرو اول خو غټه مسله دا ده چې ما object نه دی کال کړی صحیح ده که نه obj ډاټ او هغې نه پس بیا obj ډاټ او همداسې به زه ورته واخلم چې y او بیا هغې نه پس به زه ورته واخلم چې obj ډاټ z صحیح ده که نه دا مې واخیسته اوس دا رن کوم ملګرو به اوس هم مسله ده یو بله مسله هم شته رن که ده دا ګورئ دلته ماته وایي یو مسله ده زه به دا هم خلاص کوم تاسو دا هم ریډ اوټ کړئ ملګرو دې سره به ځان ډېر اشنا کوئ دې سره که دې سره ځان اشنا کوئ د دې په میسجو باندې ځان پوه کړئ دې مطلب دا دی چې you are one of the best programmer ځکه ته خپل پرابلم حلول زده کړې نو د دې شي استعمال ډېر زیات مهمه دی نو دلته تاسو وګورئ درته څه وایي چې y is protected within the context او z is private within the context یعنی موږ سره په څه کې x کې څه مسله نشته د y او z کې مسله ده نو ملګرو که خیال هم شوی ما تاسو ته ویل که زه دا دواړه اوس سیمی کولن کوم دا رن کومه نو دا ګورئ دا ماته راکړي چې x is equal to 10 ځکه x ما سره چې دی x ما سره public دی کلیر ده اوس که زه دا ولې ځکه accessed اوکې access شو یعنی دا ما سره access شو اوس y څه شی کوي ګورئ y نه مطلب څه دی چې y protected دی مخکې ما تاسو ته ویلې که y ته غواړئ access کې اوس به اول په b کې access کوي بیا به b indirectly ته به y access کې د b له لارې نه نو زه به راشم دلته ووایم چې int for example ما واخیسته double y is equal to y صحیح ده که نه نو دا y ما سره اوس دلته پروت دی ځکه دا protected دی په دې کې هم راځي نو y او دلته به زه راشم ورته وایم چې double y صحیح ده او میسج کې به زه ورته وایم چې y is equal to double y دا میسج زه تاسو صرف د تاسو د پوهې دپاره درکوم ښه ملګرو دا ډبل که نه دا ضرور نه دی چې equal to double y واخلئ نو زه دا رن کومه ښه دا څه وایي زه به ورته راشم دلته خو دا پبلیک خو به واخلم پبلیک ایریا خو به دا واخلم صحیح ده که نه نو دا ما سره پبلیک ایریا شو اوس زه دا رن کومه دا ګورئ ملګرو نو ما